بسم الله الرحمن الرحیم. دا فنګر پرینټ ده. آیا د دې ذکر په قرآن کریم کې شته؟ آیا د دې په اړه ساینسپوهانو څه خبره کړې؟ آیا د دې اهمیت زما او ستا په ژوند کې شته؟ دا او دې ته ورته نور مهم سوالونه به دې هلته حل شي که چیرته دا ویډیو تر اخره وګورې. په دې ویډیو کې تر ډیره کوشش شوی ده چې د مشهورو ساینسپوهانو مهمې خبرې را نقل کړو، د قرآن کریم یو آیات ذکر کړو او د دې آیات په اړه د مشهورو مفسرینو مهم اقوال بیان کړو. راځئ د ساینسپوهانو برخې ته. په 1823 زیږدیز کال کې په چک جمهوریت کې یو مشهور ساینسپوه و په نام دی جان ایوانګلیسټا پورکینج. پښتو کې جان ایوان پورکینج لیکل کیږي د اسانۍ لپاره. دا یو چکي ساینسپوه ده. په 1880 زیږدیز کال کې پیدا شوی دی. د نورو کشفیاتو سره یو مهم کشف په 1823 زیږدیز کال کې د فنګر پرینټ و. په 1823 زیږدیز کال کې دا خبره وکړه چې د ټولو انسانانو فنګر پرینټونه جدا جدا دي او انیکول دي، او په دې وخت کې دا فنګر پرینټونه طبقه بندي کړل او په 9 ډوله تقسیم کړل. خو د دې خبرې ته نورو ساینسدانانو ډیره توجه ونه کړه او دا خبره په همدې ځای پاتې شوه. 1858 کال را ورسېد. دا هغه وخت چې برطانیې په هند باندې قبضه کړې وه. د برطانیې له طرفه په برطانوي هند کې یو مامور مقرر شو په نام دی سر ویلیام جیمز هرشل باندې. سر ویلیام جیمز هرشل د برطانیې له طرفه په برطانوي هند کې د بنګال په سیمه کې یو مامور و. ده به چې کله دولتي قراردادونه کول د جعلي اسنادو د مخنیوي لپاره، داسې نه چې څوک جعلي اسناد په دولتي قراردادو کې تیر کړي، د دې د مخنیوي لپاره یې د فنګر پرینټ نه کار واخیست او ده به هلته په قراردادو کې په خلکو باندې ګوتې لګولې او دا خبره به یې کوله چې د دوه انسانانو د ګوتو چاپونه یا فنګر پرینټونه یو شان نشي کېدلی. سر ویلیام جیمز هرشل عملي کار په فنګر پرینټ وکړو، خو په دې باندې علمي څېړنه ونه کړه. بیا دا خبره په همدې ځای پاتې شوه. کال 1892 را ورسېدو. په 1892 زیږدیز کال کې په انګلستان کې یو مشهور ساینسپوه و فرانسیس ګالټن په نوم، چې دی به ورته سر فرانسیس ګالټن ویل. ده په 1892 زیږدیز کال کې په علمي ډول دا خبره ثابته کړه چې د ټولو انسانانو د ګوتو چاپونه یا د ټولو انسانانو فنګر پرینټونه جدا جدا دي او د دوه انسانانو فنګر پرینټونه هیڅکله هم یو شان نشي کېدلی. بل دا خبره هم ثابته کړه چې د یو ماشوم د ګوتو چاپونه د مور په رحم کې په 4 او 5 میاشت کې جوړیږي. بیا د ژوند تر اخره پورې دا نه بدلیدونکی شی دی. او بل دا خبره وکړه چې که چیرته د یو انسان دا د ګوتو چاپونه وسوځل شي، فنګر پرینټ وسوځل شي، بیا چې کله ګوتې جوړیږي فنګر پرینټ هم هغه شکل چې مخته و هغه رقم بیرته جوړیږي او په چاپو کې هیڅ تغییر نه راځي. په 1901 زیږدیز کال کې د انګلستان پولیسو د جرمونو د مخنیوي لپاره د فنګر پرینټ نه کار واخیستو او له دې نه وروسته دا خبره نړیواله شوه. اوس په نړیواله سطحه د فنګر پرینټ نه کوم مهم کارونه اخیستل کیږي. په امنیتي ادارو کې د فنګر پرینټ نه یا د ګوتو د چاپو نه کار اخیستل کیږي. په الکترونیکي کارتونو کې لکه تذکره او هویت کارتونه یا پاسپورت، په دې کې د فنګر پرینټ نه کار اخیستل کیږي، بایومټریک کیږي. په ټکنالوژي کې د فنګر پرینټ نه کار اخیستل کیږي. تاسو ته معلومه وي ډېر داسې ټلیفونونه دي چې په ګوته او په فنګر پرینټ خلاصیږي، د ګوتې په چاپو باندې خلاصیږي. که چیرته یو څوک کوډ ورکړي بل انسان یا د بل انسان په ګوته هغه کوډ نه خلاصیږي، بلکې چې چا کوډ ورکړی د ده په ګوته خلاصیږي. او د جرمونو د مخنیوي لپاره یا د مجرم د معلومولو لپاره مهم کارونه اخیستل کیږي. په کارتونو کې استعمالول یا په ټکنالوژي کې استعمالول اکثره خلکو ته معلوم وي. د جرمونو د مخنیوي لپاره یا د مجرم د پیژندلو لپاره د فنګر پرینټ نه یا د ګوتې د چاپو نه څنګه کار اخیستل کیږي لنډ وضاحت به ورکړو. د فنګر پرینټ په واسطه د مجرم پیژندل یا د جرم پلټنه په کومه ساحه کې چې جرم ترسره شي، امنیتي ځواکونه یا پولیس ساحې ته ځان رسوي او د جرم ساحه کارنتین کوي، د دې لپاره چې دلته کوم فنګر پرینټونه لګېدلي دي
چې دا ګډوډ نشي، نور فنګر پرینټونه پرې ونه لګیږي یا مخکني فنګر پرینټونه خراب نشي. دا د جرم ساحه یا کرایم سین چې کرنټین شي، نور خلک دې ساحې ته نه پرېښول کیږي، نو پولیس دا فنګر پرینټونه د دې ساحې نه راټولوي. د فنګر پرینټونو د راټولولو پروسه 3 قسمه ده. یو دا چې په کم لامده شي باندې لاس لګېدلی وي یا ګوته لګېدلې وي، لکه په وینه باندې یا په رنګ باندې یا کوم بل داسې لږ لوندوالی ولري، د دې فنګر پرینټ پیدا کول او کشف کول یا تشخیص کول دا ډیره اسانه خبره ده، ځکه دا اکثره په سترګو هم ښکاري. چې چېرته په رنګ باندې ګوته لګېدلې وي یا په وینه ګوته لګېدلې وي، خلک یې ویني. که چېرته په وچه ساحه باندې ګوته لګېدلې وي، لکه په دروازه یا په میز او په چوکۍ یا په دیوال باندې، د دې تشخیص لپاره بیا مخصوص پاوډر دی، په نام د میګنیټ پاوډر یا مقناطیسي پاوډر ورته وایي، او بل کاربن پاوډر. دا دواړه پاوډر استعمالیږي، بیا د لیزر په واسطه هلته که کومې ګوتې لګېدلې وي ټولې لیدل کیږي. دریم، که لندوالی ډېر یا موسم باراني باران شوی وي یا اوبو ته شوي، په دې اوبو کې ګوته لګېدلې وي، او یا په وچ ځای ګوته لګېدلې وي، فنګر پرینټ په وچ ځای پرېښول شوی وي، خو بیا د هغه نه وروسته دا ځای خوله کړې وي، لوند شوی یا اوبه پرې توی شوي یا باران پرې شوی، د دې کشف کول تر ټولو پروسه مشکل ده. خو بیا هم ناشونې نه ده، دا امکان لري چې د دې نه هم یو مجرم وپېژندل شي. د دې لپاره بیا نور مخصوص پاوډر دی او کیمیاوي مواد دی، په نام دی سوپرګلو. سوپرګلو دلته استعمالیږي. کله چې سوپرګلو استعمال شي، دا ځای بخار کوي، او په دې بخار کې د لیزر په واسطه یا د مخصوص برېښنا په واسطه فنګر پرینټ معلومېدلی شي. ښه، نو فنګر پرینټونه راټول شول په هره طریقه چې وو، که وچه ساحه وه، که کمه لنده وه او که ډېره لمده وه. کله چې پولیس یا عدلي کارمندان فنګر پرینټونه راټول کړي، پولیس له ځان سره یو ډیټابیس لري. یو د ډیټابیس کمپیوټر یا ماشین ده، په نام د AFIS، معنا اټومیټډ فنګر پرینټ ایډنټیفیکیشن سیسټم. په دې ډیټابیس کې د منطقې د ټولو خلکو فنګر پرینټونه موجود دي. د جرم د ساحې نه راټول شوي فنګر پرینټونه لومړی څېړل کیږي، او له دې نه د غیر مجرمینو فنګر پرینټونه لرې کیږي، لکه د ځای مالک یا د ده بچیان یا د ده شاګردان یا هر هغه څوک چې غیر مشکوک وي، د هغو فنګر پرینټونه ورنه لرې کیږي. مشکوک فنګر پرینټونه له ډیټابیس سره پرتله کیږي. که دا مشکوک فنګر پرینټونه د ډیټابیس له فنګر پرینټو سره موافق شول، دا کسان نیول کیږي او له هغو نه تحقیقات کیږي. که چېرته دا فنګر پرینټونه په ډیټابیس کې موجود نه وو، بیا له مظلوم نه پوښتنه کیږي چې آیا ته له چا سره کوم شخصي مشکل یا دښمني لرې؟ که یو څوک یې ورته معرفي کړل، هغه راوستل کیږي، د هغو فنګر پرینټونه ورسره پرتله کیږي. که چېرته سره موافق شول، هغه نیول کیږي. که موافق نه شول، بیا پولیس دا فنګر پرینټونه له ځان سره ثبتوي، او د آینده لپاره که چېرته دا فنګر پرینټ سیستم ته داخل شي، مطلب دا مجرم پاسپورت جوړوي یا هویت کارت جوړوي، تذکره جوړوي یا هر چېرته بایومتریک کوي، پولیسو ته سمدستي معلومات کیږي او دا مجرم نیول کیږي. بیا جرم ته په کتو، که چېرته جرم لوی جرم شوی وي او شک وي چې دا بهرنی وګړی ده، نو دا فنګر پرینټونه د نړیوال ډیټابیسونو سره پرتله کیږي. که په بل هیواد کې مجرم پیدا شو، د انټرپول پولیسو په واسطه نیول کیږي. یعنې دا چې د مجرم خلاصېدل ډېر کم چانس لري، یا به داسې ووایو چې چانس یې له نشت سره برابر ده. اوس راځو د هغې بلې پوښتنې جواب ته چې آیا د فنګر پرینټ ذکر په قرآن کریم کې شته؟ هو، د فنګر پرینټ ذکر په قرآن کریم کې شته. الله جل جلاله په سورة القیامت کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. الله جل جلاله فرمایي چې آیا انسان دا ګمان کوي چې موږ به د دوی اډوکې را یو ځای نه کړو؟ بلا قادرینه، هو، ولې نه، موږ په دې باندې هم قادر یو، علی ان نسوی بنانه،
چې موږ د دوی د ګوتو سرونه برابر کړو. بنانه په عربي ژبه کې ډېرې معناګانې لري. مهم معناګانې اکثر مفسرین چې وایي د بنانه نه مراد په دې آیات کې ګوتې یا د ګوتو سرونه دي. اکثر مفسرین د ګوتو سرونه ترې مراد کوي. د دې مفسرینو له جملې څخه یو امام قرطبي ده. امام قرطبي رحمت الله تعالی علیه په تفسیر قرطبي کې فرمایي چې البنان د انسان د ګوتو سرونه دي او الله تعالی دلته د دې یادونه کړې ځکه چې دا ډېر کوچنی، نازک او پیچلی جوړښت لري. دا د تفسیر قرطبي عبارت ده او پښتو ژباړه یې ده. او بل شبیر احمد عثماني رحمه الله په تفسیر عثماني کې فرمایي چې دا آیات د الله جل جلاله د قدرت یوه نښه ده، ځکه چې د انسان د ګوتو نښې یا فینګر پرینټ یو له هغو ځانګړتیاوو څخه ده چې هر انسان ته جلا الله جل جلاله ورکړي او دا د قیامت د بیا راژوندي کولو یو ښکاره دلیل هم کیدای شي. دا د تفسیر عثماني د عبارت د پښتو ترجمه وه. او علامه الوسی رحمت الله تعالی علیه په تفسیر روح المعانی کې د نسویه بنانه تفسیر داسې کوي: البنان د انسان د ګوتو سرونه دي. الله تعالی فرمایي چې نه یوازې د انسان هډوکي راټولول، بلکې د ده ظریف اندامونه حتی د ګوتو نازک سرونه هم بیرته جوړوو. دا د الله جل جلاله د قدرت یو قوي دلیل دی، ځکه چې د ګوتو جوړښت ډېر پیچلی او ځانګړی دی. دا د روح المعانی عبارت پښتو ترجمه وه. او تفسیر مظهري هم دا وایي چې بنان د انسان د ګوتو سرونه دي. او په اخر کې مفتی محمد شفیع رحمه الله په معرف القرآن کې فرمایي البنان د انسان د لاسو او پښو ګوتې دي او دا د بدن تر ټولو نري، ظریف او ځانګړی جوړښت دی. دا آیات د قیامت د بیا ژوندي کېدو یو قوي دلیل وړاندې کوي چې الله جل جلاله به انسان داسې بیرته راولي لکه څنګه چې دی و، ان تر دې چې د ګوتو نازک تفصیلات هم بیرته جوړ کړي. مفتی محمد شفیع رحمه الله په تفسیر معرف القرآن کې دا خبره هم کړې ده. نننی ساینس هم دا تاییدوي چې د هر انسان د ګوتو نښې یا فینګر پرینټ ځانګړی دی، چې دا د الله جل جلاله د قدرت یو واضح ثبوت دی. اوس نو د ټولو خبرو ته په کتو دا خبره خود به خود معلومیږي چې قرآن کریم یو معجز کتاب ده، ځکه چې الله جل جلاله 1400 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبرې کړې دي. او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله هیڅ لیکل او لوستل نه و زده، هیڅ تعلیم او تعلم یې نه و کړی، بیا یې هم داسې خبرې کولې چې د نړۍ پوهان نه ورباندې پوهېدل. په 19مه پېړۍ کې د نړۍ پوهان دې نتیجې ته ورسېدل چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې خبرې کړې وې هغه حقیقت و. نو دې ته وایي د قرآن کریم اعجاز. او له دې دا معلومیږي چې قرآن کریم د الله جل جلاله کتاب ده او دا کوم بشري کتاب نه ده. دا و د فینګر پرینټ په اړه لنډ معلومات. که دا معلومات مو خوښ شول نو ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ. الله مو مل شه. السلام علیکم.